د پاکستان تحریک انصاف نن جلسه ملتوي پی ټی آی ته په 8 سپتمبر د جلسې کولو اجازت ملاو د اسلام آباد ضلعي مجسټریټ نوټیفیکیشن جاری کړي انتظامی د سلويختو هدایاتو سره یو نوټیفیکیشن جاری کړو د پی ټی آی بانی چې کله وغواړي نو جلسه به کیږي د پی ټی آی بانی په ترنول کې د غونډې نه کولو امر کړی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور وینا وایي د پی ټی آی بانی یو ځل بیا د آئین او قانون پاسداري کړي د آئین او قانون عملي کول د هر چا فرض دی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سیف وایي په 8 سپتمبر به د منډیټ غلا کوونکو حساب ورکولی شي ترنول کې غونډه نه ده منسوخ کړې شوې بلکې ځنډوله شوې ده غونډه به په 8 سپتمبر کیږي کارکنان دې تیاری خپلې جاري وساتي د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي وایي هیڅ چاته به د ریډ زون ته د داخلو اجازت نه ورکول کیږي مظاهره کول د هر چا حق دی مظاهرې باید په مناسب ځای وکړی شي د ولس د مال او ځان تحفظ زموږ لومړی ترجیح ده د پنډای ټیسټ نن دویمه ورځ د بنگلاديش خلاف د پاکستان بیټینګ جاری د پاکستان لخوا د دویمه ورځې لوبې آغاز سعود شکیل او محمد رضوان کړي دواړو لوبغاړو خپل سنچرۍ مکمل کړي قومي کرکټ ټیم د 4 وکټو په تاوان 319 رنز جوړ کړي او د موسمیاتو محکمې روان هفته کې د نور باران پیشنګوئی کړي ان ډي ام ای د سیلابي صورتحال لوجې الرټ هم جاری کړي د خیبر پختونخوا او پنجاب مختلف علاقو کې د نور باران امکان ملکن مانسیرا مردان پیښور او صوابای کې سیلابونه هم راتلی شي